زه د دې یو ښه مثال تاسو درکوم. ما یو پنی کلیپ غوندې جوړ کړی، بس یو بوشکه مې ایرانیانو ته د اوبو لېږله، بس هغه خپل یو هغه مې کوڅ، یعنې موږ ته اخطار مه راکوه، موږ ډاري یو. دې ته د عربانو دومره انعکاس ورکړه چې باور په خدای وکړه چې 2-3 د عربي هېوادونه دي چې زه نوم یې نه اخلم، یعنې ډېر زیات انعکاس وسو. زه هغه شي نه بېرته لوار سولم. دا د شیعه او سني مسله چې ده، دا د عربانو د ایرانیانو کار ده. د چا؟ د سعودیانو د ایرانیانو. که چا په سني پسې باد ویلې پوه شه چې که چا په شیعه پسې باد ویلې پوه شه چې ځکه زه چې په کومه منطقه کې اوسېږم، ځواک صاحب د ما شاوخوا ته تقریبا یو جماعت د ما لږ تقریبا 10 مترو کې ما سره د شیعهګانو جماعت ده، او دا خلک د ما خبرې اوري، په ژوند ولاکه دروغ وایم. او د سنیانو جماعت یو دانه نوی پې کار شروع سوی ده، بیا د خواته لوی شهرک ده، چې دلته هم د سنیانو جماعتونه شته. د ما اکثریت میلمانه چې دي دا دوستان مې، علاقه داران مې ده، د اهل تشیع والا دي. زه ډېر ښه ژوند ورسره لرم، ډېر ترېنه راضي یم، الله دې دوی نه راضي شي. او په هر مشکل کې موږ یو د بل تر څنګ ولاړ یو. دا داسې خبر نه ده چې زه تبلیغات کوم، زه دروغ وایم. د ما په څنګ کې دي زما ګاونډیان، زما ورونه د ما خبرې اوري. نو موږ داسې یوه ستونزه نه لرو. افغانستان کې اول همدغه د شیعه او سني فساد څه جوړ سو، ډېر لوی تاوانونه افغانانو ته ورسول. بالاخره د زینبیون په نامه باندې شیعهګان راپورته سو، بعضې حرامیان چې هغه عین سوریې پورې افغانانو لېږل، جنګونه وسول، جنازې راغللې، بیا بالاخره داعش له دوی نه انتقامي بریدونه په دوی باندې وکړه. یعنې که دا اور موږ په خپل افغانستان ته راوړه. نو اوس که په کورمه کې ده، که په ارج کې ده، او دې شي ته او دا وخت موږ ضروریات لرو، سرې کرښې لرو، د دې وخت نه ده. اوس په افغانستان کې دغه مشکل نسته. نو یو چا ته ضرورت څه ده چې هغه راجګېږي او ته فلانه یې او ته بستانه یې، بیا تا په لایف کې چې یو څوک ګستاخي کوي، بیا ورته وایي ماشاءالله ته اوس ودرېږه، او دلته قرآن یې ښایي، دلته حدیث یې ښایي، او دلته ده. ما په هغه وخت کې هم د ده دا خبرې غندلې دي. دا یې نردسې دی د راجګ سي د فلسطین په اړه باندې دغسې واضح وغږېږي، اسرائیل دې وغندي چې سبا د کابل په میدان راکته کوي که نه. دا یې د راجګ سي په همدغه سعودي کې چې دا کوم حالت روان ده، دغه د معمولي دومره دی وایي چې دا ښه کار نه ده، بس داسې اشارو کې دي ووایي، دا نشي کولی. او موږ ته هم نه ده په کار چې د یو سپږې په سر ټول پوستین ته ور واچو، بس ملا ده ملا نه. د دې سپږې سره به زه ګورم، دې سپږې چې څونه اور په پاړچنار کې وکورم کې اچوم، زه خوښ سم. دا ته مشوره کوې، دا څه ټسکان ده چې ته دا اوس په سپږه لرې، که دا خپل کار کوي. بله خبره دا ده چې نور څه غوري دي، سبقونه دې کوم جي ته رسولي دي، او څه وخت راځئ له خیره سره؟ بس درځو د خیره ورخطا کېږم. تا ته زه سپیشل د خیر لوګرد درځم، بیا به موږ باندې خپل د فارم د چرګانو هګۍ را باندې وخورو. نه 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 نه، هغه وخت به د مبین نه وي وروره ګله، څه شولې، هغه وخت به وروره ګله داسې ته بیخي بېغمه اوسېږه. تا دپاره به موږ تاسو عفه کوئ بیا؟ ته خو عفه چې شته وکړو، د ستونزه چې عفه وکړو، موږ خو څه طالبان یو چې عام ولس ته عفه وکړو، تاسو خو عام ولس هېڅ خبره نشته، بېغمه اوس خپل ژوند کوئ. فکر نه کوم، فکر نه مننه مبین صاحب، ته موږ سره شګیوال صاحب محترم راغلی ده، ډېر وخت سو. شګیوال صاحب محترم درته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې روغ جوړ یې، کور کې قراري، دوستان، ملګري. ما هغه مهمه پوښتنې پاتې سولې که نه ځواب خیر نوبت بېرته درځي، بیا به پوښتنه وکړې که نه. شګیوال صاحب خپل مایک ولګوئ. نه خو تاسو دغه د ما جواب ما ته راکړئ. در کومه خو درې شګیوال صاحب ته یو ښه راغلاست وایي، هغه خپلې خبرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. که زما غږونه اورئ زه زما اولنۍ دفعه ده چې په ټیک ټاک ته راځم. دغه زما غږ چې څوک اوري او دغه کوم ملګري چې په ګروپ کې دي یو هم ځینې وینم، ځکه چې معامله ګډه بډه ده. ولاکې مې پوهېږم چې دا څه رقم سړی ټیک ټاک ته راځي. اول خو مبین صاحب ته جنرال صاحب ته ښه راغلاست وایم په دې چې ما خو ټیک ټاک ته زه نه راتلم، وېرېدلم. ټیک ټاک کې داسې څېرې وې، خو کله مې چې تاسو دا خواږه ملګري ولیدل بیا چې جنرال صاحب مې وکتل ماله شګیواله ته هم پرې راځه. نو بس بخښنه راته کوئ دغه څه چې نه پوهېږم په ټیک ټاک دا به زما غلطي نه وي ځکه چې لومړۍ ورځ مې ده. دا خو به شاعر شګیوال نه وي. بالکل شاعر شګیوال و نر کار دې کړی د نر غوندې راسه سړی دا ټیک ټاک دا دې موږ او تاسو ټوسلې وو. ښه راغلاست درته وایو تاره لږ ګیلمنې مه کنه، تاره لږ ګیلمنې مه. زما خو چې څوک خوښ شي بیا یې خپله پیدا کوم. او دا به دوه کسان د تاسو چې زما ځواک صاحب په لټه کې وم او د ستا کله مې چې ستاسو یو نمبر پیدا کړ نو په دې کې راته وویل شول چې خپله دا جنرال صاحب نشته دی او ته میسج پرېږده. میسج مې پرېښوده. یو څه وخت بعد بیا مې ورته زنګ ووهم وروره ما ته معلومات خو رانه کړ شو ته بیا میسج پرېږده ماله زه خبره چې میسجو ته لاړله نو مال دا جنرال صاحب څنګه چل یا خو زما غږ ورته نه رسوي یا خپله به جنرال صاحب رانه ځان وکړي که څنګه. زه خپل لمبار در کوم ما فالو کړل شګیوال صاحب. یقیني زړه نه سره مینه لرو، علاقه د سره لرو، را باندې ګران او نه پوهېږم چې هغه به کوم لمبار یا به زما د دفتر لمبار و د ما خپل لمبار باندې زه میسج هم درته کوم، زنګ هم درته وم. یو ورځ به میلمه سې که نور نه و مستي خورو د آسیب له زده به زده ته یې ورلېږو ویډیو ده ته خاندمه. دا خو به ډېره ښه شي جنرال صاحب ما تا خو په وطن کې پراته سره یو بل لینو ته ګوره ځواک صاحب په فابریکا کې پیدا کړی دی. و دا راولو ځواک چیرې پرېږدو دغه ماشټري خلاصه سي راولو یې دلته به زما د فارم منیجر یې له خیره زما داسې به څو خبرې به کوم په سیاست کې جنرال صاحب زه نه پوهېږم او نه سیاست مې کړی دی. زه د معلم زوی یم، پلار مې استاد و، 55 کاله یې معارف ته خدمت کړی دی. ځان مې د سیاست نه ویستلی دی په دې خاطر باندې چې زه په ولس مین یم او په خدای چې د زړه نه وایم قسم را باندې حق مې شپه د ګور تر غاړې ده. او که چېرته ما کوم ځان چا پسې تړلی وی کېدی شي امکان شته دی چې ته خو شکر الحمدلله دومره جرأت لرې چې ښه په زغرده باندې دفاع هم کولی شي خو بیا زه یې نشم کولی. نو په همدې خاطر باندې ما ځان ویستی دی. یو وخت کې که موږ دغه وزیر د دفاع چې په جمهوریت کې څه نوم یې ده خالد څه نوم یې ده خالد غږ مې اورئ؟ اورو اسدالله خالد. زه دلته د نجیب زدران واده و او په دغه واده کې ما سره وړوکی زوی مې و دلته د یو څنګ ما ته راغی داسې ناشنا غوندې نمبر و. نو زه پوه شوی نه وم درزو بیرون راووتلم. بهر چې راووتلم ما وروره تا څوک په فارسي راته ویل زه ډګروال پلانکی یم او دغسې وزیر صاحب وایي تاسو یې غوښتي یاستئ. کوم وزیر دفاع ښه خو زه ورکوې مالې اوس خو دلته واده کې به سبا به ورشو. سبا وړوکی زوی مې بیا په سبا ما غذا سره واغسته هلته لاړلم. ده سره ما یو دفعه په دوبۍ کې کتلي وو او هغه مې څنګه کتلي وو چې ده زما نوم اورېدلی و چې دلته مشاعرې ته راغلی دی. نو دا د سټیج ته چې دغه ته چې ودرېد تراب صاحب هم را سره امتي و، زه امتي الله تراب سید مانځغونډې ته راووتو. نو دلته خبرې شروع کړې. ما تراب ته غوږ کې ویل دا سړی څوک دی بیا مې درته ویم هغه وخت کې وزیر د سرحدات و. نو ویې ویلې چې دلته وینا بلل شوی نه یم او راغلم خو چې د شګیوال نوم مې واورېد او د تراب صاحب نوم مې واورېد ما ویل چې دا خو زه یو دفعه وګورم. نو دغه مشاعره چې ختمه شوله سره کېناستو سړي مشي سره وکړلې بیا تراب صاحب راته غوږ کې ویل دا وایي دغه دی وزیر د سرحداتو دی. خو بس سلام علیکم سره وشو نور هم سره ولیدل نمبر یې زما نه اخیستی و. بیا وخت کې دا وزیر د دفاع شو چې وزیر د دفاع شو نو زما نمبر خو ورسره و زنګ یې راته ووهه چې راویې غوښتلم ورغلم بیا په سبا باندې زوی مې ځان سره واغستو کېناستو خبرې مو وکړلې. نو ده راته وویل چې څه کاروبار کوې؟ نو هغه وخت کې وړوکی دوکان مې لرلو دوکانداري مې کوله. نو ده یو کس ته ویلې ته دغه ویې راوړه ته یو سیازري غوندې چې یو غټ دغه یې راوړه. نو مالې څنګه وایي شګیوال صاحب خپل نوم دې راته وویل د پلار دې ویل ته بس ته نور ما سره شولې خدا مالې دا څه شو. نو ما ورته ویلې مالې وزیر صاحب محترم داسې یو شی دی که نه دا چې تاسو سره خپلو میازو کې سره اخته استئ هغه ستاسو خپل کار دی. خو خبره دا ده چې په طالبانو کې مالې ملګري شته دی او په تاسو کې مې شته دی. ما مالې پرېږدئ که تا سره شلو مالې بیا تاسو پورې وتړل شلو دا خبرې خو شته مالې بس نه کوم وظیفه مې نه ده کړې او بس دغسې آزاده سړی یم او دغلته وطن کې پروت یم خبرې رانه بل طرف ته لاړلې. او نو جنرال صاحب مالې خبره دا ده چې تاسو ډېر خواږه استئ دواړه
دواړه را باندې قسم دې په الله چې د زړه ګران استي خو دا به څه رقم کېږي او ستاسو دا جوړ آمد به څنګه راځي یو موږ د پردې شاته جوړې غږ مه کوه شګوال صاحب اوس ته یو شعر پکې ووایه دا د پردې تر مخه کې که دا مسله نه بیا خلک بیا فتوې لګوي ته یو شعر ووایه شګوال زه خو دا خبره خو ما مخکې هم کړې زه یې اوس هم کوم زه هېڅ افغان سره ستونزه نه لرم او چې زما ستونزه د طالب له فکر سره دی او د طالب له ذهنیت سره دی او دغه ذهنیت له منځه وړل دي او یا ورسره خبرې کول دي جنګ و جدال او سپکې سپورې نه مې عادت دی او نه چا سره کوم او په همدې لارې باندې خپل روان یم او ملګري او دوستان را سره یو ځای کېږي موږ سره ورځ تر بلې داسې نه دی چې زموږ هدف د یو چا سپکاوی او توهین ده نو بس زموږ د افکارو د شګوال صاحب ډېر دوستان د شعر غوښتنه کوي انتخاب یې په ته وکړه که د یووالي دپاره وي کوم ټوټه در سره وي بهتره به وي دغه د جلال صاحب محترم شعرونه خو را سره ډېر زیات دي خو داسې دی چې زما شعرونه اوږده دي خو انشاءالله تنګونکي نه دي نو که زه نه پوهېږم چې ستاسو په غوښتنه باندې که زما شعر مه اورېدلی او که نه په خپله خوښۍ ووایم مهرباني خپل بس څنګه تاسو وایه اسیب صاحب څنګه ده دا لږ زره تا په لایف کې موږ زره هغه وکړه تا اجازه ده شعر ووایي له خیره هو د هیڅ ستونزه نشته شګیوال صاحب ستاسو خپل لایف دی قربان بشم نو دغه شعر دی دغه اوس چې ټیک ټاک ته کوم ملګري ناستي هغوی ته او جنرال صاحب تاسو ته او ځواک صاحب نور چې کوم ملګري دي په ګروپ کې ما ته نه ښکاري او دوی ټولو ته ډالۍ وي چې ما جنرال صاحب ډېرې سختې تېرې کړي دي هغه سختې به څه شي چې څوک یو رقم او څوک بل رقم دغه اقتصادي ستونزې ما ډېرې زیاتې ګاللې دي زما خو مخکې ویل چې پلار مې استاد و بیا هغه معلمانو ته چا معاش نه ورکوه نو پلار به مې په مزدوري کوله په دغه کې دا د تیږو موټر کې بیا زه ډېر ماشوم وم یوه ورځ مې ورته وویلې معلمان ځان سره بوځه ده پسې به چې سهار کې موټر راته نو زه به د اران ته بسې خوشحاله وم چې ولا پلار پسې مې موټر راغی او خبر نه وم چې پلار مې کوم څه کارونه کوي هلته بیا ورځو سره لاړم زه ډېر ماشوم وم ما ته څادر کې خو یو دا دی چې په دې شعر کې مې یو د پلار مرګ مړ شوی نه دی خو تیږه پرې راغورځېدلې وه زه تا ته هغه شعر وایم د شعر عنوان دی زما دروغجنه پلاره د ډېر یو کلک زړګي څښتنو پلار مې او تل تېرویستم به یې دروغجنو پلار مې زه د یو داسې مظلوم پلار بچی وم د بل مزدور او دیاړي مار بچی وم چې کله کار څخه به ستړی راغی تا به ویل چې سم دم مړی راغی او مور به ویل ورته ستومانه ښکاري او له حد وتلی نن بېځانه ښکاري ته به ویل چې نه یم ستړی خبره څه شوې په څه یم ستړی جنرال صاحب اختر جامو ته به یې وړم دوکان ته غږ خو مې اورئ مهرباني اختر جامو ته به یې وړم دوکان ته خو ته به نه کول کالي خپل ځان ته راته به داسې بهانه یې وکړله او هغه به داسې بیا پلمه وکړله چې نوې جامې مې ځکه نه خوښېږي زما کله ناکله یې میوه راوړله او یا به یې کس په سر مڼه راوړله چې به ویل مې ولې ته یې نه خورې دا په تا څه شوي په څه یې نه خورې ته به ویل چې تاسې وخورئ موړې مه زه ما ته ښه نه دي لږ ناجوړې مه زه ځواک صاحب زه و ماشوم سایکل مې ډېر خوښېده ورڅخه غوښت مې د به نه اخیسته داسې به هر وخت یې وعده کوله او را سره بار بار یې دوکه کوله یو مې ملګری په همزولو کې و زمونږ په منځ کې شتمن ټولو کې و ده ته یې پلار کوچنی سایکل واخیسته اور مې وجود ټول مکمل واخیسته کوڅه کې زه ورسره خوار ولاړم د پلار راتګ ته انتظار ولاړم ګورم چې پلار مې په نظر راغی او له مزدورۍ نه مازدیګر راغی او چې کور ته ننوتو ومې ژړل زه یې لوم نیولی هېڅ مې نه منلی ما ویل همداسې سایکل زه غواړم نور درنه ژوند کې څه شی نه غواړم دا ځل پلارجان غېږه کې ونیولم څنګ کې د ځان سره یې کېنولم غږ یې کړ ای زما نادان بچیا پر ما د خپل د ځان هم ګران بچیا پر ما دې حق دی وایا
پر ما د حق د وایا ګرم نه ته خو ته مې خبر له درد او غم نه ته د خپل دوست سره سیالي مه کوه ته د خپل دوست سره سیالي